انزرټ کې هم کار کړی و. انزرټ کې مونږ څه کړي وو؟ په انزرټ کې مونږ کلیپبورډ فونټس سوري دا پیج او ټیبل دا هم کړي وو. السټریشن به نن کوو. صحیح ده. السټریشن کې لومبی دی پکچر. صحیح ده. پکچر چې باندې مونږ کله کلیک وکړو نو مونږ دی بوزي پکچر اغستو څه کوم ځای نه پکچر پک کړه او په خپل ډاکومنټس کې سیو کړه. فرض کړه دا پکچر زه دلته سیو کولی شم. صحیح ده. خو بای ډیفالټ دا داسې تاسو سره نه وي، دا نه موو کېږي. صحیح ده. دا اپشن خو تاسو ته درکوي هر حالت کې چې تاسو به ورکوی کولی غټ کولی شئ. صحیح ده. خو دا د مومنټ دا دغه چې دی دا تاته نه درکوي. نو دا بای ډیفالټ داسې وي. صحیح ده. دلته چې اپشن ته راشئ او اډوانس اپشن ته نو دلته تاته شو کوي دغه کې insert page picture as دا مخکې داسې وي تا سره انلاین. صحیح ده. دا انلاین نو دا بیا ته چېرته اوس زه فرض کړه دا ډیلیټ کړم او بیا انسرټ بیا پکچر راواخلم نو پکچر کې فرض کړه تا ته څه شو کوي؟ تا ته اوس دا پکچر نه موو کېږي. صحیح ده. وړوکی کولی غټ کولی شې خو موو کولی نه شې. نو دا به ته د دې ځای نه کوې سکویر دې ته چې چینج کړي نو دا ته موو کولی شي. خو دا خو یو ګران کار دی چې زه کله څه کوم، زه کله یو پکچر اخلم او هغه پکچر ما سره بار بار زه به بیا ځمه دغه ته سکویر فونټ ته به چینج کوم. صحیح ده. دا وګوره اوس بیا نه کېږي. بیا به زه دلته ځم او بیا به دا څه کوم سکویر ته چینج کوم او بیا به دا زه موو کولی شم. نو د دې لپاره اسانه طریقه دا ده چې موږ څه وکړو، موږ راشو دغه ته موږ راشو چې موږ راشو فایل ته او په فایل کې آپشن ته راشو او آپشن کې اډوانس آپشن باندې کلیک وکړو. صحیح ده. فایل کې آپشن او په آپشن کې اډوانس آپشن ته راشو اډوانس ته او په اډوانس کې دلته دا پکچر څه دی دا انزرټ پکچر دا موږ سکویر ته چینج کړو. صحیح ده. دا بیا موږ نه غواړي چې یاره ته پکچر بار بار به سکویر ته نه چینج کوي. نو دې ځای ته پکچر ایډ کولی شي. صحیح ده. هر قسم پکچر ایډ کولی شي او هغه پکچر خپل دغه کې فایل کې یوز کولی شي. پکچر کې هم ډېرې خبرې دي. فرض که ما فرض که زه دا یو پکچر واخلم دا یو پکچر زه واخلم که نه دې یو پکچر کې دا چې کله زه پکچر ایډ کړم ګوره دا هر څه دا آپشن ما ته راکوي. صحیح ده. لومبی دی ریموو بیکګراوند. ریموو بیکګراوند باندې زه کلیک وکړم نو پکار و چې زما د پکچر بیکګراوند یې لرې پکچر یې پرېښی نور بیکګراوند یې لرې کړی خو دا پکچر داسې قسمه دی چې دی نشي ګس کولی چې یاره پکچر بیکګراوند څنګه پکار دی. نو که زه داسې کړم نو ما نه دا داسې پکچر یې ما ته جوړ کړ. کوم چې بیکګراوند د ده په ذهن کې کوم بیکګراوند د مایکروسافټ ورډ په ذهن کې هغه یې ما ته څه کړ هغه یې لرې کړ او دا ځای راته پرېښوده. نو دومره غټ پکچر سره زه اوس څه کوم دا خالي ځای ته زه لږ کوم نو دلته به څه وکړم کراپ باندې به کلیک وکړم. صحیح ده. کراپ باندې کلیک وکړم نو دلته دا دې ځای پورې راولم او دا د دې ځای پورې راولم او دغه شان دا د دې ځای پورې راولم. ما سره هغه خپل پکچر څه شو دغه شو هغه پکچر ما سره پاتې شو کوم چې ما غوښته. صحیح ده. اوس دا د دې ځای نه زه سیو کولی شم. صحیح ده. دا وګوره اوس دا پکچر دی ما سره سمه ده. ښه اوس زه یو داسې پکچر رااخلم چې په هغه کې څه وي چې په هغه کې بیکګراوند وي دا بیکګراوند ریموو کړي. نو انزرټ ته به راشم پکچر ته به راشم او پکچر نه به دلته یو داسې پکچر چوز کړم چې په هغه کې څه وي بیکګراوند وي. فرض که دلته یو پکچر بیا واخلم
دا فرض که پکچر صحیح ده دا پکچر ما کلیک کړ صحیح ده او دې باندې زه څه کوم بیک ګراوند ریموو کوم دا وګوره داسې یو شکل کې بیک ګراوند راته ریموو دا خو داسې کریکټلی کار ونه شو بل پکچر ګورو دا پکچر دی بیکګراوند ریموو کوم نه ریموو کوي ګوره بیکګراوند ریموو شو کوم چې بیکګراوند و هغه څه شو هغه ریموو شو دا وګوره مارک از ټو ریموو مارک ایریا ټو کیپ مارک ایریا ټو مطلب کومه ایریا چې مارک ده که نه هغه ته ریموو کول غواړي ډیلیټ کول غواړي صحیح ده ریموو ډیلیټ دا شو مطلب دا اوس کیپ چینجز باندې کلیک کوم ما چې څه چینج ګوره بیکګراوند ریموو شو دا پکچر لږ غټ دی دا مې ورسره راوغسته صحیح ده دا اوس فرض که ما دا پکچر شو صحیح ده دې نه بیکګراوند ریموو شو اوس دا پکچر زه څه کوم دا یو زه دې ځای نه کراپ کولی شم چې مطلب ما ته څومره پکار وي فرض که دا ما ته پکار دی مخکې دا کارونه ټول په دغه کې کېدل مايکروسافټ ورډ کې نه کېدل صحیح ده دا به مخکې په څه کې کېدل فوټوشاپ کې صحیح ده دلته کلیک وکړه نو دا پکچر دی دا اوس دلته تا ته پکچر درکوي فردر په دې باندې ته څه کولی شي دې ته دا ټول څیزونه په دې باندې اپلای کولی شي دې ته یو فریم ورکولی شي صحیح ده دا وګوره دې سره ته هر چل کولی شي دلته نور فریم راواخله دا قسم کولی شي صحیح ده بل فایل کې پکچر جوړولی شي څنګه پکچر دې نه جوړوي هغه جوړولی شي صحیح ده نور هم ډېرې کیسې پکې کېږي ډېر دغه پکې کېږي خو مطلب چې کوم یو دغه تا ته پکار وي کوم یو سایز کوم یو شکل کوم یو دغه فریم هر یو ته ورباندې اپلای کولی شي ګوره ون بای ون صحیح ده نو دا د پکچر دغه کار دی اوس دا پکچر سره موږ څه کولی شو فردر که فرض که موږ یو پکچر بل راواخلو داسې پکچر وي چې په هغه کې بیکګراوند پرمننټ ریموو شي دا یو پکچر راواخلو دا بل ورته دې پکچر نه څه ریموو کړو بیکګراوند ریموو کړو صحیح ده صحیح شو بیکګراوند ریموو شو او دا کیپ چینجز دا وګوره بیکګراوند څومره ایزیلی په دې نه ریموو شو صحیح ده او دې باندې زه ډبل کلیک وکړم دې باندې کراپ ته راشم کراپ کې دا څه کوم دا پکچر دا پکچر شو ماته صحیح ده دې کې زه څومره چینجز کولی شم کلر ورته چینج کوم اوس دا دوه اپشن ماته راکوي دا خو ریموو بیکګراوند و که نه اوس ماته دا اپشن راکوي دې ته ماته وایي چې ته کوم قسم کلر په دې باندې اپلای کوې فرض که دا کلر ما پې اپلای کړ صحیح ده فرض که دا یو کلر ما پې اپلای کړ کوم کلر چې زما خوښ وي هغه زه پې اپلای کولی شم صحیح ده دا بیا بل اپشن دی چې فرض که دې باندې ته څه اپلای کوې دې باندې ته اوس فرض که دا د پکچر کریکشن دی
دې کې 1 by 1 دا شارپنس چې دی د پکچر دا شارپنس چینجز هم ولیدل شارپنس برایټنس دا هر یو 1 by 1 ته څه کولی شي چینج کولی شي صحیح ده پکچر کلر دې ځای نه چینج کېږي صحیح ده دا ګوره کلر یې چینج کېږي پکچر ټمپریچر وغیره کراپ دلته بل اپشن بیا درکړی دا ټول ته یو یو اپلای کولی دا ټول په اپلای کوي صحیح ده ښه بل دی کلر صحیح ده کلر کې ګوره دا کلر په اپلای کوي هم اپلای کولی شي بل دی پکې دا ټول کلر 1 by 1 ته یوز کولی شي داسې کلر غواړي دا مخکې د فوټوشاپ کارونه وو اوس چې دی اوس د څه دي اوس آفس کې هم ورلډ کې هم راغلي دي دلته ته کلر دا یو کلر هم په اپلای کولی شي د خپلې کوم کلر چې تا درکړي دي دلته ته داسې هم کولی شي چې دلته دې کې مور کلرز نه څه راواخلې مور کلرز نه دلته یو کلر جوړ کړي آر جی بي شته ایچ اس ایل هم شته دی صحیح ده آر جی بي دا د کلر کمبینیشن دی د دریو واړو نه کمبینیشن نه دا ګوره آر جی بي مطلب ریډ ګرین بلو صحیح ده او ایچ اس ایل مطلب هیو سیټ لیون صحیح ده د دې دا مطلب دی آر جی بي مطلب دا چې ریډ پکې دومره دغه دی دومره پکې ریډ دی او دومره پکې ګرین دی او دومره پکې بلو دی دا د دې دریو نه ټول کلرونه جوړیږي صحیح ده ریډ ګرین او د بلو نه دا مطلب دا اوس دلته ته کلیک وکړې ګوره د ریډ پکې دومره حصه شوه د ګرین پکې دومره شوه د بلو پکې دومره شوه دا ته ټول کولی شي دا ته اپلای کولی شي 1 by 1 صحیح ده ښه او آرټسټ افیکټ په دې باندې اپلای کولی شي صحیح ده فرض که زه دا افیکټ په اپلای کوم سمه ده دا ما په اپلای کړو ډایرکټلی دا ما پکچر په دې باندې اپلای کړو ښه آرټسټ افیکټ اپشن نور هم دي فردر هغه باندې ته هغه وکړې دا ټول افیکټس دي صحیح ده دې کې ټرانسپیرنسي دومره څومره کول غواړي زیرو نه څومره اوچتې برش سایز دا ټول په دې باندې اپلای کولی شي صحیح ده په دې کې بیا دی کمپریس پکچر باندې کلیک وکړې نو هغه دا ریزولوشن په فرض که د دې سیوایي کمي مطلب سایز یې وړوکی کوي کمپریس کوي صحیح ده دا ټول د دې کمپریشن آپشن دي دا دومره نه یوز کېږي خو بهرحال چې مطلب څومره آپشن مایکروسافټ ورلډ 2013 2010 او 2016 ورکړي دي هغه مخکې آفسز کې نه و مخکې به ته خامخا فوټوشاپ ته تلې فوټوشاپ کې به دې کار کاوه ریسټ پکچر چینج پکچر باندې چې ته کلیک وکړې دا انلاین اوس سرچینګ کوي زه وایم چې آفلاین ماته راکړه آفلاین زما د کمپیوټر نه راکړه صحیح ده فرض که زه په دې باندې کلیک وکړم صحیح ده هغه پکچر چینج شو دی ته صحیح ریسټ پکچر او په دې کې خپل آپشن دی ریسټ پکچر ان سایز ریسټ پکچر باندې زه کله کلیک وکړم نو ما پکچر ریسټ شو هغه ټول کار چې ما پې کړی هغه ترېنه ختم شو صحیح ده او ریسټ پکچر سایز باندې چې زه کله کلیک وکړم نو دې کې خو باید دا اوس موږ هغه پکچر ریسایز کړی دی صحیح ده موږ هغه کراپ کړی چې موږ نه وی کراپ کړی نو موږ ته به ټول پکچر واپس راکړی صحیح ده موږ چې څومره کار پې کړی او دا فریم دی دا بارډرز دي صحیح ده دا د پکچر بارډرز دي پکچر ته ته څومره بارډر ورکوې ویټ به یې څومره وي فرض که ویټ دې دومره وي صحیح ده د بارډر د کلر څنګه وي دا یې کلر شو صحیح ده او د بارډر د څه آوټلاین کلرز د بارډر د څنګه وي او د بارډر ډیشز ورکوي که سالډ ورکوي صحیح ده یو 1 by 1 ته دې ځای نه سلیکټ کولی شي پکچر افیکټ دا هغه شیډوز دي صحیح ده شیډوز څنګه ته ورکوي فرض که دا قسمه شیډوز دې واخلي دا دې واخلي دا دې واخلي کوم دې واخلي فرض که دا شیډوز دې واخلي ګوره څنګه پکچر ډیزاین شو صحیح ده دا ټول افیکټس 1 by 1 ته دې باندې اپلای کولی شي صحیح ده ښه
پکچر لی اوټ مطلب ته څه ته چینج کول غواړي. صحیح ده. دا خیر نور دغه دی دې کې دا به دغه کې دی بل د پکچر پسې بل آپشن چې دی هغه کې یوز کېږي. صحیح ده. ښه دا پوزیشن دی. پوزیشن مطلب تا سره ډاکومنټ لیکلي که نه، په لیکلو کې ته کوم ځای ټکسټ کې دی سر کې پروت دی، ټکسټ سایډ ته دی پروت دی، په ټکسټ کې دی دننه پروت دی، ټکسټ باټم ته دی پروت دی. صحیح ده. دا ټول ون بای ون ته لکه دا خو ورډز دی، ورډز کې خو موږ سره خامخا ټکسټ دی، ټکسټ کې درمیان کې ته پکچر کوم ځای کې دغه کولی شي. صحیح ده. ښه اوس بل آپشن دی دی کې آنلاین پکچر. صحیح ده. آنلاین پکچر مطلب دا چې تاسو سره انټرنیټ اکسس وي او ته غواړې چې په څه باندې آنلاین پکچر سرچ کړې دلته. صحیح ده. او هغه پکچر دې ځای نه سرچ کړي او هغه پکچر بیا د دې ځای نه یا په ون ډرایو کې تاسو سره پکچر سیو وي. صحیح ده. آنلاین سټورینګ کې هغې نه ته ځان ته پکچر راویستلی شي. نو آنلاین پکچر دلته دې ځای نه یوز کېږي. صحیح ده. آنلاین ته ضرورت نشته، نو بس سړی به ډاونلوډ کړي واپس به یې رااخلي. ضرورت یې شته خامخا ځکه چې آپشن یې ورکړی ده، خو موږ ته داسې خاص ضرورت نه وي راځي. شیپس دا فرض که شیپس دي. صحیح ده. ته شیپس ډرا کولی شي. صحیح ده. بیا دغه شیپ ته فردر څه کولی شي، کلر چینج کولی شي. صحیح ده. بیا دغه شیپ دا باونډریز چې دي چینج شیپ مطلب دا شیپ ما اغوستی دا مې نه دی خوښ، زه بل شیپ دې نه جوړوم، دې نه دا شیپ جوړوم. صحیح ده. بیا زه په دې باندې کلیک وکړم، نو فرض که زه څه واړم چینج شیپ، زه دا شیپ څه ته چینج کوم، دا زه دې ته چینج کوم، حقه شیپ دی خو دې ته چینج. صحیح ده. کلر ورته چینج کولی شو. بیا دویم آپشن دی دی کې ایډیټ پوینټس. صحیح ده. دا پوینټس دي که نه، دا پوینټس زه داسې کول غواړم. ګوره لکه بای ډیفالټ خو تا سره چې کوم شیپ دی هغه خو دا دي که نه، دا دي. په دیو کې ما ته یو داسې شیپ پکار دی چې په دیو کې نشته، زه به بیا ځان ته د پوینټس نه به ځان ته څه کوم. دا وګوره سموتلی څومره آپشن ښه آپشن تا ته درکوي. دا آپشن د السټریټر دی. السټریټر ځان ته یو څه دی سافټویر دی د فوټوشاپ په شان، هغه کې داسې جوړېږي. او السټریشن څه ته وایي، السټریشن دې ته وایي مطلب یو نمایش، یو شي ښودنه، مطلب یو شی ته جوړوي او خلکو ته یې پرزنټ کوي چې یاره د شیپ نه خلکو ته پوهول غواړي، داسې شیپس ته جوړ کړي چې خلک ستا میسج، ستا خبره ټول هر څه په هغه باندې پوه شي. نو دا ون بای ون ته څه کولی شي، چینج کولی شي. صحیح ده. څنګه چینجز پکې غواړي هغه چینجز ته راوستی شي. صحیح ده. دا وګوره څنګه شیپ موږ څنګه ته چینج کړو، دا ټول آپشن تا ته درکوي. او دغه هم دغه ټول د فارمیټ شیپ آپشن چې دا شیډو ورکوي، ټرانسپیرنسي ورکوي. صحیح ده. سایز، بلر څومره بلر کول غواړي، انګل څومره انګل باندې بلرنس ورکوي، ډسټنس څومره ورکوي. دا وګوره دا شیپ، دا د دې ډسټنس، دا ټول ون بای ون تاسو ته درکوي. ښه اوس شیپس کې څه دي، فرض که دا شیپ زه ډیلیټ کوم. دا اوس فرض کا یو لاینز دي، ریکټنګلز دي، بیسک شیپس دي، بلاک ایروز دي، ایکویشن شیپس دي، ایکویشن پلس مینس ملټیپلز ایکول، دا ټول دي. صحیح. فلو چارټس دي، سٹار بینرز دي، او دا ټول یو یو شیپس کټګوري کې دوی ډیوایډ کړي دي او هغه کټګوري ته یو یو نوم ورکړی دی. صحیح ده. اوس زه فرض که غواړم چې زه دا شیپس یو شیپ زه داسې جوړ کړم که نه، داسې جوړ کړم او دا شیپ زه کنیکټ کړم د څه سره، فرض که زه بل شیپ راواخلم دلته، فرض که دا شیپ راواخلم دلته یې کلیک هغه کړم ډرا کړم او بیا څه وکړم، بیا زه انسرټ ته راشم او دلته دا لاینز نه دي، دا د کنیکشن دپاره یوز کېږي. فرض که دا لاین ما ډرا کړه، د دې ځای نه مې راواخیست دې ځای ته. صحیح ده. دا دواړه کنیکټ شو. اوس دا خو کنیکټ ښکاري خو په اصل کې دا کنیکټ نه دي. فرض که زه دا موو کوم یا دا موو کوم، نو لاین یو ځای کې پاتې شو او شیپس ګډوډ شو که نه. اوس زه غواړم چې پراپرلی دا حقیقت کې څه کنیکټ وي. صحیح ده.
حقیقت کې کنیکشن چې زه جوړوم د دوو شیپس په منځ کې، نو زه به راشم دلته نیو ډراوینګ کینوس ته. صحیح ده؟ کینوس څه ته وایي؟ کینوس آرټسټ چې کله څه کوي، یو څه باندې یو نقشه، یو عکس، یو منظره جوړوي، هغه بورډ ته یا هغه شکل ته په کوم باندې چې دی ډراوینګ کوي، هغه ته کینوس وایي. صحیح ده؟ اوس په دې کینوس باندې زه څه وکړم؟ په دې کینوس کې زه انزرټ کړم څه شی؟ شیپس انزرټ کړم. دا شیپس ما دلته انزرټ کړ. صحیح ده؟ دا مې انزرټ کړ. بل مې شیپ راواخیسته، دا مې فرض کړه دلته انزرټ کړ. صحیح ده؟ د دې په منځ کې زه څه کولی شم اوس؟ دغه جوړولی شم، دا دواړه اوس زه کنیکټ کولی شم. دا دواړه فرض کړه ما دې ځای نه دې ځای پورې دا فرض کړه ما کنیکټ کړ. صحیح ده؟ اوس زه دا موو کوم، دا یو شیپ دا سوري کنیکټ نه دی. دا یو زه څه کوم؟ انزرټ ته راشم، دا څه کوم؟ دا کنیکټ شو. اوس زه دا موو کوم، ګوره کنیکشن نه ختمیږي نه. دا زه داسې موو کوم که هر ځای ته دی زه موو کوم، او دا کنیکشن به د دې یو نه یو طریقه باندې موجود وي. صحیح ده؟ دا د څه په ترو باندې کېږي چې ته کله انزرټ ته راشې او شیپ باندې کلیک وکړې او نیو ډراینګ کینوس باندې کلیک وکړې. صحیح ده؟ دا نیو ډراینګ کینوس چې دی دا هم بای ډیفالټ موږ د دې ځای نه څه کولی شو؟ موږ انزرټ کولی شو. صحیح ده؟ فرض کړه موږ دلته فایل ته راشو او آپشن ته راشو او ایډوانس ته راشو. صحیح ده؟ دلته یې صحیح کوي چې اتوماتیکلی دا یو دی. دا وګوره وایي چې ته کله شیپس ډرا کوې، فایل، آپشن، ایډوانس، اتوماتیکلی کریټ ډراینګ کینوس. وایي چې کله ته شیپس ډرا کوې نو کینوس دې په خپله تا سره ډرا شي. صحیح ده؟ انزرټ شیپ، اوس یو دا شیپ راغلمه، ګوره ما سره کینوس الریډي ډایرکټلی ډرا شو. صحیح ده؟ او بل څه راخلمه، بل راخلمه دا یو شیپ، فرض کړه بل دا شیپ دی، نو کینوس ما سره الریډي څه شو؟ ډرا شو. اوس زه د دې په منځ کې لینک جوړوم. صحیح ده؟ دا استعمالیږي، د یو مقصد لپاره استعمالیږي، ځکه دوی ورکړی دی. صحیح ده؟ دا وګوره د دې ځای نه ما دا کنیکټ کړ او دا دې ځای کنیکټ کوم. اوس زه دا یو ځای نه بل ځای ته وړم، دې کنیکشن به وي. صحیح ده؟ دا به نه خرابېږي. سمه ده؟ ښه، اوس فرض کړه یو کس دی، هغه ما ته وایي چې یاره ما ته خو شیپ جوړ کړه، خو دا شیپ سره ما سره داسې چل وکړه چې په دې شیپ کې چې کوم د دې دا بیکګراوند دی دا خو دې ځای نه چینج کېږي که نه؟ دا بیکګراوند خو دې ځای نه چینج کېږي، خو دې کې ما سره څه وکړه، د دې په بیکګراوند کې ما ته پکچر راوله. زه په دې باندې رایټ کلیک وکړم او فارمیټ شیپ، فیل، picture فرض که زه شیپ ډرا کوم دې ځای نه، دا شیپ ډرا کوم. صحیح ده؟ او د دې زه څه کوم؟ دې ته زه دغه ورکوم، دغه بیکګراوند ورته سیټ کوم. صحیح ده؟ کیپشن باندې که نه؟ کیپشن نه دی، کیپشن لیاوټ کوم ځای نه اډ کوم؟ فارمیټ شیپ، کوم ځای نه مونږ اډ کوو وختي؟ دې ځای نه دی.
فل صحیح ده فل شیپ فل باندې کله مونږ څه تکرې ګریډینټس هم مونږ ورکولی شو پکچر هم مونږ ورکولی شو صحیح ده دلته چې کله مونږ ورک آف لاین سلیکټ کو مونږ څه کولی شو هر یو پکچر چې مونږ سلیکټ کړو هغه به د ده څه اخلي بیک ګراوند اخلي اوس که فرض که زه بل شیپ کلیک کوم صحیح ده هغه ته هم څه ورکولی شم فل شیپ ته ورشم دې ته نو فل باندې مطلب څه کېږي د دې هر څه بیک ګراوند ختمیږي مور فل کلرز باندې چې کله کلیک وکړم نو فرض که زه دې ته څه ورکوم زه دې ته ریډ ټایپ کلر ورکوم اوکې باندې کله کلیک وکړم دا به داسې کلیک واخلي او کله چې زه پکچر ورکوم نو پکچر به دا راواخلم ورک آف لاین باندې به کلیک وکړم نو بیا پکچر راواخلم هغې ته پکچر سیټ شي او شیپ آوټ لاین چې دی آوټ لاین دغه بارډر ته وایي صحیح ده هغه آوټ لاین به زه څومره آوټ لاین به لومبی زه ورکړم چې څومره آوټ لاین زه ورکوم صحیح ده هغه به ډیفاین کړم بیا به د هغې کلر ورته ورکړم صحیح ده چې دا د ما سره کلر وي صحیح ده ون بای ون د آوټ لاین کلر او دا شان نور کلر دې ځای نه ډرا کولی شم ښه دا افیکټس دي د شیپ افیکټس وختي مونږ وویلې دا افیکټس دي فرض که دا افیکټ شو د شیپ او په دې کې زه څه کولی شم دې کې زه اوس یو پکچر ایډ کولی شم دې نه به یو ډېر موزون شان پکچر جوړ شي فرض که دا پکچر ما پکې واچوي څومره ښه زبردست پکچر او شیپ جوړېږي صحیح ده دا وشو اوس زه څه کوم انزرټ ته راځم په انزرټ کې شیپ کې فرض که دا شیپ ما داسې انزرټ کړي صحیح ده دا اپشن مونږ وویلې اوس په دې کې دې کې ډېر کارونه نور هم کېږي دې کې هم ته منځ کې پکچر ایډ کولی شي صحیح ده اوس فرض که شیپ په منځ کې نارملي پکچر ته ایډ کوې صحیح ده نو دلته راشه فرض که دې باندې کلیک وکړه او دغه پکچر دې دلته راواخله دا خو دې سره وایټ بیک ګراوند دی ځکه نه سیټ کېږي انزرټ پکچر کې فرض که دا یو ځای کوم دا زه دلته راشم او زه دې ځای نه څه کوم سیټ کولی شم صحیح ده دا وګوره پکچر په دغه کې دننه ایډ شو صحیح ده ښه اوس راځو څه ته اوس راځو دغه ته سمارټ آرټ ته راځو صحیح ده سمارټ آرټ چې دی په دې کې زیات سمارټ آرټ دي آلز کې دا ټول آل کټګري دي لیست کې ټول لیست دي صحیح ده په پروسس کې ټول پروسس دي سایکل دي هیراکي ده ریلیشنشپ دي میټریکس دي دا ټول ون بای ون چې دي او دا د آفیس ډاټ کام آنلاین دی آی تھنک دا دلته آفلاین کار کوي فی الحال په دې ځای کې ښه که فرض که موږ راسو آل ته او په آل کې دا راواخلو او اوکې باندې کلیک وکړو نو دا یو څه شی موږ سره انسرټ شو یو سمارټ آرټ انسرټ شو دلته په دې کې فردر موږ څه کولی شو ټیکسټ ایډ کولی شو فرض که هر یو ټیکسټ موږ ایډ کوو بهر د دې دغه دپاره نوټیشن دپاره موږ یو بل ټیکسټ ایز کولی شو صحیح ده بهر this is abc فرض صحیح ده دلته موږ ټیکسټ ایډ کولی شو دلته ون بای ون ټیکسټ موږ ایډ کولی شو بیا دغه که فرض که په دې باندې موږ ډبل کلیک وکړو صحیح ده نو دې ته موږ څه چینج کولی شو چینج کلر څنګه کلر ورته ورکوي صحیح ده دا کلر دی خوښي دا کوم یو کلر ورته چینج کړئ او د دې خوا کې د دې چینج کلر خوا کې چې دی دلته ډیزاینز دي صحیح ده دا یې ورته چینج سیټ کړئ دا سیټ کړئ صحیح ده تاسو به لیدلي که نه داسې ټایپس د السټریشن دا ټول داسې جوړېږي صحیح ده دلته ون بای ون هم دغه ډیزاین
ته دې یو ته چینج کولی شې. ګوره اے بي سي مونږ لیکلې وه، دا دې ته چینج شو. اوس همدا ډیزاین ته بل یو ته چینج کوي، داسې چینج کولی شي. صحیح ده. دلته ورسره پکچر ایډ کولی شي افلاین باندې. افلاین پکچر راواخله فرض که دا پکچر زه دلته ایډ کوم. صحیح ده. همدا پکچر زه بل دلته ایډ کوم، دا فرض که بل پکچر، دلته ما بل پکچر ایډ کړ. دا یو پکچر ایډ شو. صحیح ده. دې ته ځان ته نوم، دې ته ځان ته نوم، دې ته نوم ورکړه. بس څه کېږي، دا اوس فرض که زه غواړم څه موو ډاون، دا دې نه کته راغی. صحیح ده. او که زه چېرته دا ټول سلیکټ کړم یا دا سلیکټ کړم، دې ځای نه ایډ شیپ، بل شیپ دلته ایډ کولی شم. صحیح ده. ایډ بولټس. صحیح ده. ایډ بولټس مطلب دا یو ټیکسټ دی. ایډ بولټس، دې ته بولټس یوز کېږي. ګوره دا یو بولټس دا او بل بولټس ایډ شو. ټیکسټ پین، بل ټیکسټ پین ورته ایډ کوي. دا ټیکسټ پین مطلب دا چې دلته زه چینجز وکړم، دلته به چینجز کېږي. صحیح ده. خو دې ضرورت نشته چې ډایرکټلی دې ځای نه چینجز کولی شي. صحیح ده. ښه، دا وشو. نو ورډ ډاکومنټ فایل ته راشه، فایل ته او سیو ایز باندې. صحیح ده. ډیسکټاپ کې سیو کړه ځان ته. صحیح ده. ډاکومنټس 1 ډایرکټ نوم اغستی ته بل نوم ورکولی شي. دا وشو. دلته به راغلی سیو، دا سیو شو. دا ته پرنټ کې، دا ته په ورقه باندې پرنټر دغه شیپ راوباسي. صحیح ده. څنګه چې بل فایل ته سیو کولی شي دغه شان دا هم سیو. ښه، دا شو سمارټ آرټ. صحیح ده. سمارټ آرټ کې مهم شی چې دی که نه، زیات مهم، ټول مهم دي. صحیح ده. خو زیات مهم چې دی که نه، هغه دغه دی، هغه څه شی دی، سایکل هم مهم دی. صحیح ده. فرض که ته یو کس ته دا شو کوې چې یاره زه تا ته یو دغه جوړوم، فرض که یو کس ځي هغه څه کوي، فرض که یو فیکټري ده یا یو پروسس دی، یو طریقه کار دی، هغه څه کېږي، هغې ته یو شکل جوړی، یو کانسپټ جوړی چې یاره دا کار څنګه کار کوي. صحیح ده. فرض که ته د څه شي سایکل جوړی، ته د اوبو او د باران په منځ کې ته دغه جوړی. صحیح ده. کله چې موږ څه وشي، واټر دي په ځمکه پرتې دي. صحیح ده. هغه څه ته چینج شي، واټر چې دی هیټ ته چینج شي. صحیح ده. هیټ نه بیا څه ته چینج شي، کلاوډ ته چینج شي. صحیح ده. کلاوډ ته چینج شو. کلاوډ نه بیا څه ته چینج شي، بیا رین ته چینج شي، باران وشي. صحیح ده. بیا څه وشي، بیا هغه رین واپس دغه شي، ځمکه یې څه کړي، جذب کړي. نو هغه رین بیا چېرته لاړ شي، دغه ته ارت. صحیح ده. ارت ته لاړ شي، ارت نه بیا واټر خلک راواخلي، واټر بیا هیټ ته. نو دا یو لایف سایکل شو که نه. او دې ته هم ته هر څه چینج کولی شي، کلر ورته چینج کوي، فرض کړه د اوبو څنګه کلر وي، هر څه یې هغه ورته چینج کولی شي. او بیا دا شان شیپ ورته چینج کولی شي. صحیح ده. څنګه شیپ ورته چینج کوي، فرض کړه دا یو شیپ شو، دا شو. صحیح ده. څنګه شیپ ورته چینج کوي، هغه ته ورته چینج کولی شي. دا خو مونږ ځان نه جوړ کړو، واټر ریسایکل خو داسې نه دی، خو بهرحال لکه تاسو کانسپټ دپاره فار ایګزامپل. صحیح ده. بورینګ خو نه دی ډېر. دا وګوره 1 by 1 ته کمولی شي، بیا سیوا کولی شي، ډیلیټ کوي. صحیح ده. دې کې مهم شی چې دی، مهم شی دا هیرارکي ده. صحیح ده. هیرارکي ده. نو فرض که ته
یو هیرارکی سلیکټ کی صحیح ده دا ما سلیکټ کړه سمه ده ته چې کلم یو ځای ته ځې انسټیټیوټ یې ارګنایزیشن یې کمپني هر شی صحیح ده هغوی به تا ته ډیټا درکړي وایي زمونږ دومره کسان دي صحیح ده ریسورس هم دومره دی دومره کسان دي موږ سره د دې هیرارکي موږ سره جوړه کړه فرض که یو د دې څه دی آنر دی صحیح ده آنر دی ښه یو یې دی آنر صحیح ده بل یې دی څه شی بل یې دی دغه د آنر پسې څه شی دی یو کس دی چې د هغه د دې ارګنایزیشن څه شی دی ریسپانسیبل کس دی نو هغه ته که فرض که مونږ ووایو چې سی ای او صحیح ده چیف ایگزیکټیو افیسر نو د هغه د لاندې فرض که درې کسان دي صحیح ده فرض که درې کسان دي یو دی پکې ډایرکټر دی صحیح ده بل دی د هغه فاینانس والا صحیح ده فاینانس والا دی بل دی د هغه دغه منیجر بل څه شی دی منیجر دی صحیح ده اوس ته غواړې چې دا دې څه شي دا سی او یا زه ختموم یا زه څه کوم دا یو دې ځای نه څه کړه دا یو دې ځای نه ډیلیټ کړه صحیح ده اوس صرف آنر پاتې شو ډایرکټر پاتې شو فاینانس پاتې شو فرض کړه د آنر په ځای زه څه کوم سی او صحیح ده سی او صحیح ده اوس فرض که ته څه غواړې ته غواړې چې ډایرکټر دې صحیح ډایرکټر ته مونږ څه ورکوو بل شیپ ایډ کوو چې د ډایرکټر څه شی دلته ایډ شیپ افټر هم آپشن شته ایډ شیپ بیفور آپشن هم شته بیفور مطلب دا بل ته ایډ کړه صحیح ده کنټرول زیډ اوس څه شی دی ایډ شیپ ابوو صحیح ده ډایرکټر د سب پارت ته راوسته صحیح ده ایډ شیپ below ایډ شیپ اسسټنټ دې ته څه ایډ کوي یو اسسټنټ ایډ کوي صحیح ده یو اسسټنټ دی هغه د څه کار کوي هغه څه کوي هغه دته انټرنل دی دغه کار کوي د انټرنل د ادارې کار کوي بل اسسټنټ څه دی بل اسسټنټ ورته ایډ کولای شي چې هغه د ادارې نه ایکسټرنل کار کوي صحیح ده فار ایگزامپل صحیح ده ښه اوس فاینانس تم دغه شان ایډ کولای شي منیجر تم دغه شان ایډ کولای شي انټرنل کې بیا د څه ایډ کوي دته بیا اسسټنټ ایډ کولای شي صحیح ده هغه اسسټنټ به څه کار کوي هغه اسسټنټ به دا کار کوي چې فرض کا د پروډکټس چې دي کنه پروډکټ به منیج کوي صحیح ده پروډکټ منیجر صحیح ده پروډکټ منیجر دی بل یو هم د سره خوا کې دی چې هغه د څه کار کوي هغه فرض کا د سټاف منیجر دی صحیح ده څومره کسان چې دي سره دي د هغې منیجمنت کوي صحیح ده نه ډایرکټر دی صحیح ده بیا انټرنل دی انټرنل کې دا دوه کسان کار کوي اوس ایکسټرنل دپاره څه پکار دي ایکسټرنل دپاره دغه ډیلینګ کار دی صحیح ده دی د بار خلکو سره څه کوي ډیلینګ کوي صحیح ده او بل یو د دې اسسټنټ دی د ایکسټرنل والا چې هغه څه کوي هغه ایکسپورټینګ کوي صحیح ده ایکسپورټینګ کوي مال ایکسپورټ کوي سمه ده نو دا ټول څه شی دي دا دې نه ته هیرارکي جوړولی شي ته چې څومره هیرارکي جوړوي هغومره به تا ته دې څه درکوي بیا دې د کلر هغه شان څنګه چې مخکې مو چینج کړي وو کلر ورته چینج کوي صحیح ده څنګه کلر دې خوښي هغه ورکوي دا وګوره د دې ځان ته کلر د دې ځان ته د دې ځان ته صحیح ده دغه شان شیپس ورته چینج کولی شي صحیح ده کوم شکل کې ته غواړې کوم قسم غواړې هغه ورته چینج کولی شي دغه شان ښه غوندې ګرافیکس ورته وګوره هغه ورته چینج کړه صحیح ده دا څه شی و دا
سمارټ آرټ دی. صحیح ده، دې کې ته 1 سمارټ آرټ جوړولی شي. اوس بل څه شی دی پسې چارټ. صحیح ده، دا سمارټ آرټ دا شیزونه چې دا ټول د څه دپاره یوز کېږي؟ دا د ایډورټایزمنټ. لکه فرض کړه یو کس دی هغه غواړي، خو تاسو ټول وکتل که نه د دې کټګري، دا وګوره دا آلز دی، لیست جوړوي. لیست چې ته جوړوي، لیست ته خامخا ته د یو کمپني لیست جوړولی شي، د خلکو لیست جوړولی شي، د کارونو پراډکټ لیست جوړولی شي، دغه شان د خپل کورس لیست جوړولی شي. صحیح، ته فرض کړه ته ستا انسټیټیوټ کې څومره کورسونه وي هغه خلکو ته پرووایډ کوې، نو د هغې دپاره یو لیست جوړولی شي. صحیح ده، دا ټول داسې یوز کېږي. پروسس یو کار څنګه کېږي، سټارټ یې څنګه وي، منځ کې کار څنګه وي، اینډ کې څنګه آوټپوټ ورکوي، دا ټول دې دپاره ایډورټایزمنټ مقاصدو دپاره جوړولی شي. چارټ چې دی، چارټ دا د اکسل سره تعلق ساتي. صحیح ده، تعلق یې د اکسل سره دی، خو موږ یې ورډ کې یوز کولی شو. صحیح ده، نو که فرض کړه موږ وایو چې د کالم والا، لاین والا داسې چارټ دی. داسې به تاسو چېرته لیدلي که نه، کرکټ وغیره کې یوز کېږي. پای چارټ، پای دې ته وایي چې فرض کړه په دایره کې دننه ټول کلکولیشن کېږي. بار، صحیح ده، ایریا، ایکس واي، سټاک، سرفیس، څنګه چارټ ته غواړې هغه شان چارټ ته یوز کولی شي. فرض کړه دا کالم والا موږ راواخیسته. صحیح ده، دا اوس انسرټ کېږي. ګوره هغه د ایکسل شیټ یې موږ ته راکړه. صحیح، ځکه دا د ایکسل سره تعلق ساتي. فرض کړه کټګري کې زه لومړی څه ولیکمه؟ لومړی زه ولیکمه چې زما انکم. صحیح ده، زما فرض کړه څه شی دی، د 2017 انکم. صحیح ده، او دغه شان د 2000 ما سره څه شی د 2019 انکم. صحیح ده، دغه شان دا 2018 شو. صحیح ده، دا 2019 شو، دا څه شو، دا د 2020 شو. صحیح ده، فار ایگزامپل دا وګوره 2017 2018 2019 2020. صحیح ده، دا یې ما ته راکړه. اوس زه وایم چې په دې کې څه شی دي، په دې کې سیریز 1 سیریز 2 سیریز 3. ګوره ډېرې وړو کې درې سیریز دي که نه. په دې کې ما ولیکل چې په 2017 کې ما سره سیریز 1 لکه فرض که زما 3 قسمه پراډکټس دي که نه، 3 قسمه زما څه دي، پراډکټس دي. فرض که زه وایم چې په 2017 کې زما اول سیریز 1 مطلب اول پراډکټ زما 4.3 خرڅ شوی دی، 4.4 چې دی سیریز 2 خرڅ شوی دی، سیریز 3. نو دا ټول 1 by 1 تا ته دلته چې ته ډیټا ورسره پوټ کوې هلته به ستا څه کېږي، ګراف به خیږي. فرض کړه مخکې 3 و که نه، اوس ما 4 کړه. صحیح ده، او دا ما انټر کړه. ګوره دا تا وخوته بره، وینې دا زه 4 نه څه ته راکوزوم، دا زه 4 نه فرض کړه 3 ته راکوزوم. انټر بټن وهم، ګوره راکوز شو. 1 by 1 یو ګراف ته ستا خیږي. دلته ګراف تا ته شو کوي چې یاره زما دومره ده. او دغه شان دا ټول کلکولیشن د حساب کتاب په غټه سطح چې کېږي دا ټول په دې شکل کې کېږي. صحیح ده، نو دغه شان دا ته چینج کولی شي یو نه بل کلر ته، بل نه بل کلر ته. دا ټول د دې دغه دي سټایلز دي. صحیح ده، څومره څنګه ستا خوښي. چینج کلر، دا کلر شو، دا شو. صحیح ده، څنګه کلر ته ورکوې هغه شان به ستا ګراف او کلرز به چینج کېږي. لی آوټ ورته چینج کوي. صحیح ده، دا وګوره دا لی آوټ کوم یو ته غواړې هغه یو تا ته ګوره دې لی آوټ کې په دې کې ګوره مختلف قسم لی آوټ ورته چینج کولی شي. صحیح ده، ایلیمنټس ورته ایډ کولی شي، پرایمري هاریزنټل
صحیح ده څنګه ایلیمنټس ورته اډ کړئ ټایټل ورته چینج کړئ صحیح ده نان ټایټل دی نه وي ابو د ټایټل وي دلته د ټایټل وي صحیح ده دا ټول ته ون بای ون دی ته اډ کولی صحیح ده نو زه خو وایم چې نن همدومره کار بس و سکرین شاټ به هم پکې ووایو چې ختم شي صحیح ده ډېر خو نه دی که نه ها سکرین شاټ کلیپینګ باندې ته کله کلیک وکړې صحیح ده دا اوس وګوره دا ما دې ځای نه دې ځای سکرین شاټ واخیست دا بای ډیفالټ دلته تاته صحیح ده اوس زه بل سکرین شاټ حالم انسرټ سکرین شاټ وینې وګوره کوم ځای نه ته سکرین شاټ اخلي دا وګوره دا دې ځای نه اخلم ډایرکټ انسرټ شو دلته سکرین شاټ صحیح ده صحیح ته په خپل ورډ فایل کې څه راولې سکرین شاټ یې راولې دغه سکرین شاټ فردر ته بیا موډیفای کولی شي بیک ګراوند ورته چینج کولی شي پکچر ورته چینج کولی شي دې ته کلر دا بارډر ورکولی شي صحیح ده دا ټول پوزیشن ورکولی شي دا وګوره دا ټول ته څه ورکولی شي چینج کولی شي ون بای ون صحیح ده نو نن زړ کې دا وویلې صحیح ده بیا به السټریشن هم وویلې دا کې نور ډېر کار هم شته دی خو دا خو موږ بیسیکلی اوورویو وکړه صحیح ده دې کې کارونه ډېر دي په دې شیپس کې په دې پکچر کې ډېر زیات کارونه دي ځکه دا یو ډېر براډ فیلډ سافټویر دی ورډ صحیح ده سبا به بیا دا ووایو دا به انشاءالله ختم کړو صحیح ده